د سلام په وړاندې کولو ښه راغلاست درته وایم. قدرمنو لیدونکو، پام وکړئ زموږ د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. ملا یعقوب مجاهد پر ملا یعقوب د چاودنې راپور رد سو. په ننګرهار کې د طالبانو ځایي چارواکو په دې ولایت کې پر خپل دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد د چاودنې راپورونه رد کړل. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست یوه استازي قریشي بدلون ویلي چې د دغې چاودنې ګنګوسې دروغ دي او بې ځایه تبلیغات دي. ملا یعقوب مجاهد پرون ننګرهار ولایت ته په سفر تللی و، خو ځینو رسنیو او خلکو پرې د درنې چاودنې خبر ورکړی و. سرچینې ویلي و چې په چاودنه کې ملا یعقوب ته زیان نه دی رسېدلی، خو ساتونکو ته یې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. ملا یعقوب مجاهد ننګرهار ته د سفر پر مهال د ډیورنټ فرضي کرښې له صفري سیمو لیدنه کړې او د سیمو له خلکو سره یې د ستونزو اورېدو په هدف لیدلي. په دې وروستیو کې د طالبانو په اړه ډېر داسې خبرونه خپریږي چې وروسته یې دوی ردوي. د خبریالانو د دفاع ادارې وایي چې پر خپل وخت رسنیو ته د طالبانو له لوري د معلوماتو نه ورکول د دا ډول خبرونو د خپرېدو سبب ګرځي. پنجشیر په پنجشیر کې د جګړو د شدت ادعاوي طالبان یې بې اساسه بولي. په پنجشیر کې د طالبانو خلاف د مقاومت ډلې د زیاتو سوو بریدونو له ادعاو سره هم مهاله د طالبانو چارواکي وایي چې د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې امنیت په بشپړ ډول تامین دی. د دوی په وینا په تیرو 24 ساعتونو کې هیڅ امنیتي پیښه نه ده سوې. د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ لپاره د طالبانو رئیس مولوي نصر الله ملک زاده هغه راپورونه هم رد کړي چې ګواکې په پنجشیر کې د طالبانو ځواکونو ته تلفات اوښتي دي. د نوموړي په خبره د طالبانو ځواکونه به په دغه ولایت کې هیڅ ډلې ته د دولت ضد فعالیت اجازه ورنه کړي او هر هغه څوک چې د دولت ضد فعالیتونه ترسره کوي وبځپل سي. هرات کې د طالبانو رینجر او ننګرهار کې د واده پر کاروان ډزې مرګ ژوبله اړولې. له هرات او ننګرهار ولایتونو څخه په 2 جلا راپورونو کې طالبان د ملکي مرګ ژوبلو مسؤل ګڼل سوي. د هرات د حوزوي روغتون سرچینې وایي چې د هرات ښار د 5 ناحیې له پرونۍ پیښې چې د طالبانو رینجر موټر پر عامو خلکو ختلی 2 جسدونه او 9 ټپیان ورته راوړل سوي دي. ویل سوي چې په وژل سوو کې یو کراچي چلونکی هم شامل دی. طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خدای له بیا واکمنېدو سره په هرات کې د خپلې بڼۍ درېیمه پیښه ده. د ننګرهار په سرای رود ولسوالۍ کې بیا د طالبانو د یوه امنیتي چک پاینټ ساتونکو د واده پر کاروان ډزې کړي چې د مرګ ژوبلې په اړه ضد او نقیض راپورونه ورکړل سوي دي. ځینو سرچینو په دې ډزو کې د واده د ناوې په ګډون د څو تنو د مرګ ژوبلې خبر ورکړی، خو ځینې نور وایي چې د واده هلک د هغه ورور او یو بل تن ټپیان سوي دي. طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو خلکو پرې توند غبرګونونه پارولي دي. اسلامي امارت د سترې محکمې اړوند ادارو کې یو شمېر ګمارنې کړي دي. د افغانستان اسلامي امارت د ستر مشر ملا هیبت الله اخندزاده د جلا فرمانونو پر بنسټ د سترې محکمې په اړوند ادارو کې یو شمېر کسان پر دندو ګمارل سوي دي. د راپورونو له مخې په ګمارل سوو کسانو کې شیخ مولوي عبدالغفار د کندهار زون د نظامي محکمې د رئیس په توګه، د سترې محکمې د نظامي منصوبینو د دیوان رئیس مولوي خیرجان د یاد مسؤلیت ترڅنګ د نظامي محاکمو د عمومي رئیس په توګه مولوي عبدالجلیل آغا حسیني د کابل زون د نظامي محکمې د رئیس په توګه، مولوي عبید الله د کابل زون د نظامي محکمې د قاضي په توګه، شیخ مولوي عبدالظاهر د کابل زون د نظامي محکمې د مفتی په توګه او مولوي محمد زاهد اخندزاده د کابل زون د نظامي محکمې د مفتی په توګه ټاکل سوي دي. دا ګمارنې پر داسې مهال کیږي چې اسلامي امارت تر دې وړاندې په خالي دولتي بنسټونو کې د مسلکي او وړ کسانو د ګمارنې ژمنه کړې وه. ملا عبدالغني برادر وایي اسلامي امارت د واک انحصار نه غواړي. د افغانستان اسلامي امارت د رئیس الوزرا لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر ویلي چې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او دوی د واک د انحصار نیت نه لري. نوموړي دا څرګندونې له یو شمېر افغان شیعه دیني علماو او مخورو سره په کتنه کې کړي دي. ملا برادر زیاته کړې ده چې د افغانستان پرمختګ د دې هیواد د ټولو خلکو ګډ مسؤلیت دی
او په وینا یې د اسلامي امارت غیږه د ټولو هیوادوالو پر مخ خلاصه ده. هغه ټینګار کړی دی چې د خلکو هوساینه او اقتصادي ثبات د اسلامي امارت لومړیتوب دی او هڅه کوي چې په دې برخه کې خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا کړي. په ورته وخت کې شیعه علماو او مخورو ویلي چې دوی تل د اسلامي نظام ملاتړ کړی دی او هغه کړنې غندي چې روان نظام کمزوری کوي. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري معلوماتو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.